نو دوستانو چې کوم سړی په آقا علیه السلام باندې درود شریف وایي نو د هغه په خوبونو کې آقا علیه السلام راځي او د آقا علیه السلام دیدار او زیارت نصیب کیږي. او دوستانو مشرانو دغه شانتي علامه سخاوي رحمه الله په خپل کتاب کې یعنی په الکول البدیع کې د درود شریف د فضیلت باره کې یو بل ناشنا واقعه را نقل کړې ده. هغه را نقل کړی دی چې محمد بن سعید دا یو لوی بزرګ ولی الله او د الله دوست تیر شوی دی او ذاکر او د الله جل مجده ذکر به کو خو لیکن د یو طریقه د اختیار کړی و چې کله به د شپې او د کېده نو د درود شریف یو خاص مقدار بدوي یعنی سلزل یا 200 ځل یا 300 ځل چې کله به دا مقدار د برابر کړه داغه نه پس پوده کېده نو دوی وی دغه شانتی ما یو شپه د درود شریف هغه مقدار وې او داغه نه پس او د شوم وی خوب می وکړو چې آقا علیه السلام زموږ کور ته داخل شه او داغه نه پس چې زه بره کومه بالاخانه کې پروتم هغه بالاخانه ته غیر روان شو او زما کوټې ته داخل شه. د داخليدونه پس وی آقا علیه السلام ماته فرمایل چې اے سعیده دا خله دی رانږدې کا چې زی لګه خپل کم وی آقا علیه السلام له تو فرمایله چې دا خله رانږدې کا چې زی لګه خپل کم د دی وجنه چې ته باندې درود شریف د دغه درود شریف په برکت باندې زستا د خلق کولول غواړم او د دغه درود شریف د وجنه ز ستا د خلق کولول غواړم. سعید سے فرمایي چې زه او شرمېدم او ماته خپل مخ خوا واړو ځکه چې آقا علیه السلام دومره اوچته هستی چې د غوندو پیغمبرانو امام دی د الله جل مجده نه پس درجه ده په غوندو فرشتو باندې اوچت دی الله جل مجده دیدار لته دی او بره د الله جل مجده سره ملاقات کړي دی دومره عظیم پیغمبر او غیب زما خلق کلی نو ماته خپل خلق واړو لا نو قال سلام ز بیا هم خپل کما وی چې زه هغه خپل کوم نو یری د مزرا پاسیدم وی زما در پاسیدو سره زما به هم را پاسیدا او چې څنګه موږ را پاسیدو زمو په کوټه کې په کمره کې ناشنا خوشبو وا د مشکو د عنبر و او د خوشبو یو هفته پورې زمو په کمره کې وا او زما د بدن هم خوشبو تلا. نو دوستانو چې کوم سړی په آقا علیه السلام باندې درود شریف وایي نو داغه په خوبونو کې آقا علیه السلام راځي او د آقا علیه السلام دیدار او زیارت نصیب کیږي. او زمون د هر یو انسان دا خواهش دی او د هر مسلمان دا خواهش دی چې زه د خپل پیغمبر اسلام دیدار وکم او هغه دی بخوب کو ګورما نو هغه د لپاره بهترین وظیفه ده چې انسان دی روزانه درود شریف وي او ډیر دی وي نو ان شاء الله دیدار به ور نصیب شي.